دوستانو په سکرین چې کومه ټیک ټاک لیریکس انیمیشن ویډیو تاسو ته ښکاري که تاسو هم په لایټ موشن کې په خپل پیک باندې داسې انیمیشن ویډیو جوړوئ دوستان د ویډیو سره پوره وګورئ که ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي ښه تاسو به یې کار وکړئ چې په خپل موبایل کې به لایټ موشن ته راشئ او کلیک پکې والئ تاسو سره به دارنګه انټرفیس راوړي بیا لاندې کې پلس اپشن دی بیا به کلیک والئ ښه دې ځای تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ موږ ته 1.1 سلیکټ کوو ټیک شو ریزولوشن به 720 کوي فریم ریټ به 18 کوي بیک ګراوند به بلیک کوي او لاندې لکه کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې نو بیا کلیک والئ خاطر سره دارنګ انټرفیس راوړي بیا لاندې لکه پلس اپشن دی په دې نو کلیک والئ دلته کې په ایمیج اینڈ ویډیو باندې کلیک والئ د دې ځای تاسو خپل پیک راوړئ په کوم پیک باندې تاسو ویډیو جوړول غواړئ خاطر لکه زه پیک رالم خاطر لکه زه پیک رالم په دې ما کلیک واغستو د دې لکه موږ سره ټایم لاین ته رالو خو به سکارو کې د سکرین باندې ډبل فینګر ولګوئ او تاسو پر خپل پیک د سایز به داسې فول سکرین کوي دا رنګي داسې فول سکرین کوي خو کله فول سکرین کو به پرې دی بیا به سکارو کوي پر بیک راشي دلته به پلس آیکن باندې کلیک والئ دلته کې ایمیج اینڈ ویډیو باندې کلیک والئ د دې ځای به تاسو هغه ساوند راوالئ کوم ساوند باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړول غواړئ خو دلته کې موږ سره دا ویډیو د په ما کلیک واغستو دلته کې موږ سره ټایم لاین ته رااله ټیک شو به سکارو کې بر به سره تاسو 3 ډاټ ښکاري ودان به کلیک والئ تاسو سره ودارنګ اپشن نه ووري دلته کې لاندې دی اپشن دی ایکسټریکټ اډیو په دې به کلیک والئ تاسو د ویډیو نه بل اډیو بیل شي او ویډیو به بیل شي به سکارو کې ویډیو باندې کې کلیک والئ او بر تر ډیلیټ اپشن دی په دې به کلیک والئ ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ خان زموږ د ویډیو چې کوم د اډیو پاتې شو او ویډیو ډیلیټ شو خو بیا به سکارو کې لاندې په ایمیج باندې کلیک والئ داسې ولکه رائټ سایډ ته راشئ اور دیس ګنه د ایمیج د ډیوریشن سیوا کوي دیس ګنه سلیکټ وته کیږي او د ډیوریشن ورته د سیوا کوي یې خپل اډیو سره بالکل برابر کوي دا چې کوم اډیو راغسي چې 2 سکند وي هغه سره بالکل برابر کوي خو دا وګورئ د ایمیج کوم د اډیو نه لکه سیوا شل کلیک وسوالي دا اپشن به کلیک کړئ د پالتی سره کټ شي د اډیو او د ایمیج کوم بالکل یو سره برابر شو ټیک شو بیا د اول سر تراشي او تاسو بر خپل ویډیو پلی کوي چې تاسو په ساوند کې کوم لیریکس وي دا به تاسو واورئ او بیا به تاسو لیکئ زه پلی کوم د شي څنګه لیکم هغه څه تاسو ولیکئ او خپل ساوند تاسو واورئ خاموش چې کوم د خپل ساوند واورئ دوه به سکارو کې دی اول سر ته داسې راشي لاندې د پلس اپشن دی وینم کلیک والئ دلته کې په ټیکست باندې کلیک والئ خابې تاسو به ساوند کې کوم لیریکس وي هغه به تاسو لیکئ خپل کیبورډ ورته ته واړوئ تاسو خپل لیریکس ولیکئ خپل لیریکس لیکو هغه پس بیا تاسو نور طریقه خیمه خاموش چې کوم د خپل لیریکس ولیکو به سکارو کې بر به سر باندې تاسو لاینونه د نشان ښکاري به په کلیک والئ تاسو د ټیکست په تاسو سره سنټر ته شي بیا ور پسې بل اپشن دی ریبوټ او ریګولر په دې کلیک والئ تاسو سره ودارنګ پونټ سره واوړئ دغه تاسو د ټیکست پونټس ورکولای شئ کم پونټس تاسو ورکوي تاسو ورکولای شئ موږ د پونټس ورکو جمیل نوري نستلی په دې موږ کلیک واغستو زموږ د پونټس دارنګ رالو ټیک شو بیا ور پسې بل اپشن دی 18 فیټ چې کوي به تاسو کله کلیک والئ ا دې څنګه تاسو د ټیکست سایز غټولای کچولای شئ سونه غټوي سونه کچوي تاسو مرزي دا چې پلس ته وړئ نو غټیږي او چې ماینس ته وړئ نو کچیږي به دا رنګ ټیک شو ها د سایز تقریبا 2 سره برابر دی بیا ور پسې د بل اپشن دی کلر په دې چې کله تاسو کلیک والئ تاسو دا رنګ کلر راوړي ا دې څنګه تاسو ټیکست کلر ورکولای شئ کم کلر تاسو ورکوي تاسو مرزي دې څنګه تاسو دې ته کلر ورکوي خو موږ ته وایټ کلر ورکو ټیک شو وایټ کې موږ سره صحیح راځي بیا بر په سر باندې ټیک نشان دی په دې په کلیک والئ خاصم د ټیکست کوم تقریبا دا رنګ رالو اوس په کار کو د خپل ټیکست او بارډر ورکو دلته کې دا یو اپشن دی بارډر اینڈ شیډو په دې کلیک والئ تاسو سره دا رنګ اپشن نه وړي دلته په دې اپشن باندې کلیک والئ دلته په اډ بارډر باندې کلیک والئ دلته کې په سنټر باندې کلیک والئ دلته بیا د کلر اپشن دی دې په کلیک والئ بیا چې کوم کلر بارډر تاسو ورکوي هغه تاسو سلیکټ کړئ تاسو کوم بارډر ورکوي تاسو وګورئ موږ ته بلیک بارډر ورکو په بلیک کې موږ سره صحیح راځي صفاح کوي تاسو وګورئ صحیح شو هغه نه بس بیک راشي خاصم د ټیکست کوم تقریبا دا رنګ رالو بیا به سکارو لاندې ته ټیکست باندې کلیک والئ او د ډیوریشن تاسو داسې لګ راغټ کړئ د ډیوریشن بول داسې راغټ کړئ دا رنګ تاسو لګ راغټ کړئ ټیک شو بیا به د اول سر ته داسې راشي او بیا تاسو خپل ویډیو پلی کوئ تاسو د لیریکس په کوم ځای باندې ختميږي په قضیه باندې تاسو د ویډیو سټاپ کوئ او د خپل لیریکس په کټ کوئ چې څنګه کومه غسبه تاسو مو کوي ګورئ ورته پلی کومه خاصنګ اولنې لیریکس چې کوم نه دیس ګبور تقریبا برابرېږي لږ معمولی بشاته را سره شو دیس ګبور اولنې زموږ لیریکس چې کوم نه برابرېږي دلته تاسو کلیک والئ او دلته کې دا اپشن به کلیک کړئ دا تاسو سره دلته کې کټ شي ټیک شو بیا ور خپل ویډیو پلی کړئ د ویب لیریکس په واره په کوم ځای باندې ختميږي په قضیه به سټاپ کړئ او دلته کې کټ کړئ
دې ځکه چې کوم زموږ د دویم لیرکس برابر شو دلته کې کلیک والئ دا اپشن به کلیک کوئ دا هم تاسو سره کټ شي ټیک شو ښه دا ورپسې کومه حصه چې کومه دا به تاسو بیا کلیک ورکوئ دا تاسو ډیلیټ کړئ ښه بیا به داسې کار وکړئ د ویډیو د اوله سر ته به داسې راشئ دا اولنی لیرکس چې کوم دی دا خو موږ سره الریډي لیکلی شوی دی بیا به د دویم لیرکس ته به راشئ او کلیک به پرې والئ ښه بیا چې تاسو په ساوند کې کوم لیرکس وي هغه به دلته کې مونږ لیکو لاندې لږ دا یو اپشن دی ایډیټ ټیکس په دې به کلیک والئ دا لیکلی تاسو بالکل ریموو کړئ ښه اوس تاسو په ساوند کې چې کوم دویم لیرکس وي هغه به تاسو دلته کې بیا لیکئ خپل کیبورډ به اردو ته واړوئ مونږ د خپل لیرکس لیکو تاسو خپل لیرکس ولیکئ د هغې نه پس بیا تاسو ته نور طریقه ښیم ښه مونږ چې کوم دی د خپل دویم لیرکس ولیکو د هغې نه پس بیا بر به سر باندې ټیک نشان دی په دې نه به کلیک والئ ښه دا وګورئ زموږ د دوه لیرکس چې کوم دی دا رنګې راله هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ د اوله سر ته به داسې راشئ او په دې اولني لیرکس باندې به کلیک والئ او دا کوم لیرکس چې تاسو لیکل دا تاسو داسې ونیسئ او په تصویر کې تاسو په کوم ځای باندې بیا لګوئ هلته کې به تاسو ولګوئ مونږ به دې ځګي کې لګوو ښه دلته کې مونږ برابرو دلته کې مونږ ولګوو ټیک شو د اولني لیرکس چې کوم دی دلته کې برابر کړو مونږ ولګوو بیا به د دویم لیرکس ته داسې راواوړئ دویم لیرکس ته به راواوړئ کلیک به پرې والئ دا هم تاسو دغه شانته کې ونیسئ لاندې به ایډجسټ کړئ داسې به لاندې راوړئ ټیک شو او بل حساب سره بالکل برابر کړئ دا دوه لیرکس چې کوم دی مونږ داسې ولګول ټیک شو هغې نه پسې به داسې کار وکړئ د اوله سر ته به داسې راشئ او بیک په یو پیر راشي چې بیک راغلی د اولني لیرکس باندې به کلیک والئ تاسو سره به دا رنګ اپشن راوړي په دلته کې دا یو اپشن دی مو اینډ ټرانسفارم په دې به کلیک والئ دلته کې به پلس آیکن باندې کلیک والئ ټیک شو تاسو سره دلته کې یو کی ولګي صحیح شو هغې نه بس به داسې کار وکړئ دلته کې به تاسو سلیکټ فینګر ولګوئ او دا لیکل تاسو داسې لیفټ سایډ ته ایډجسټ کړئ داسې دا رنګې چې څنګه کوم هغسې به تاسو هم وکړئ داسې به ایډجسټ کړئ ټیک شو بیا یې پرېږدئ بیا به داسې کار وکړئ لیرکس دې پوزیشن ته داسې راشئ معمولي شان دې خوا به راواوړئ یو کی به تاسو دغلته بله ولګوئ دا پلس آیکن به ووایي تاسو سره یو کی بله ولګي دې ځګنې بیا دا لیکل تاسو واپس رایټ سایډ ته داسې ایډجسټ کړئ داسې واپس پرې راولئ خپل ځګي ته دا رنګې به تاسو راولئ ټیک شو بیا یې پرېږدئ بیا به داسې کار وکړئ لیرکس دې پوزیشن ته به راشئ دې ځګي ته دلته کې یو کی تاسو بله ولګوئ پلس به ووایي یو کی به تاسو سره بله ولګي ټیک شو ښه چې درېیمه کی تاسو کله ولګوئ دا بیا تاسو په ځګي باندې پرېږدئ د اینډ ته بیا داسې راشئ دلته کې یو کی بله ولګوئ پلس به ووایي یو کی به تاسو سره بله ولګي ټیک شو هغې نه پسې به داسې کار وکړئ دا لیکل به تاسو واپس داسې لیفټ سایډ ته واپس داسې یوسئ داسې به واپس یوسئ ټیک شو لیفټ سایډ ته داسې به ایډجسټ کړئ دا رنګ به تاسو یوسئ ټیک شو بیا یې پرېږدئ ښه بیا به داسې کار وکړئ د لیرکس د اول سر ته به داسې راشئ او د دویمه کی چې تاسو کومه لګوئ له دې نه معمولي داسې معمولي شانته کې رایټ سایډ ته راواوړئ لږ شانته کې ټیک شو او دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دې نه به کلیک والئ دلته کې بیا تاسو یو کی بله ولګوئ پلس په ووایي یو کی به تاسو سره نوي کی به تاسو سره ولګي ټیک شو تاسو سره بیا دا رنګ انټرفیس راوړئ دلته کې لیکلی شوی دی پلس 0 ټیک شو دا پلس 0 چې کوم ځای تاسو اوس ورسوئ پلس 12 ته به تقریبا تاسو ورسوئ 12 یا 13 داسې به تقریبا تاسو ورسوئ ټیک شو مونږ ورسوو تقریبا پلس 12 ته ټیک شو هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ د لیرکس د درېیم نمبر کی ته به داسې راشئ د دې نه درېیم نمبر کی نه معمولي شانته کې تاسو چې کوم دی داسې لیفټ سایډ ته راواوړئ داسې معمولي شانته کې لیفټ سایډ ته داسې په دې کې به تاسو یو پلس بل ووایي بله کی به تاسو سره ولګي ټیک شو بله کی ولګېده بیا به داسې کار وکړئ د اولني په دې کې چې موږ د دویم نمبر کی کومه ولګول دا موږ ویوړو پلس 12 ته دا به اوس راوړو موږ ماینس 12 ته دې ځای تاسو دا داسې راوړئ ماینس 12 ته ګورئ وده ښه ماینس 12 شو ټیک شو دا رنګ به تاسو راوړئ زموږ د اولني لیرکس دا کار چې کوم دی نو ختم شو بیا به داسې کار وکړئ د دویم لیرکس ته به راواوړئ د دویم ته به تاسو دا رنګ راواوړئ دې به لیرکس باندې به کلیک والئ مو اینډ ټرانسفارم به کلیک کوئ یو پلس به تاسو ولګوئ ټیک شو دلته به تاسو سره یو کی ولګي دا تاسو فسټ پوزیشن ته داسې راوړئ ټیک شو اولني پوزیشن ته دا رنګي داسې به یې راوړئ ټیک شو د اولني کی له داسې راشئ ها په اولني لیرکس چې کوم دی موږ دا لیکل لیفټ سایډ ته وړي اوس په چې کوم دی رایټ سایډ ته داسې دغه کوئ ایډجسټ کوو دا رنګ یې تاسو وګورئ ټیک شو دا رنګ به تاسو یوسئ داسې به ایډجسټ کوئ صحیح شو بیا یې پرېږدئ بیا معمولي شانته کې دې خوا راواوړئ موږ زړه طریقه ده ګورئ ورته خو هغه موږ صرف تش لیفټ سایډ ته وړل دا به اوس رایټ سایډ ته وړو یو پلس په بل ولګوئ دا بیا تاسو واپس داسې راوړئ دا دې کله خپل پوزیشن ته بیا واپس داسې راوړئ ګورئ ورته ښه داسې خپل پوزیشن ته بیا واپس راوړئ ټیک شو بیا به دې پوزیشن ته راشئ یو پلس په ولګوئ دا تاسو په ځګي باندې پرېږدئ بیا به د اینډ ته راشئ چې په اینډ کې بیا کله بل پلس ولګوو ټیک شو دا تاسو واپس بیا داسې رایټ سایډ ته یوسئ دا رنګې به تاسو یوسئ صحیح شو هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ د دویم نمبر کی له به داسې راشئ د دې نه معمولي رایټ سایډ ته راشئ لږ شانتګي او دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دی به کلیک والئ ټیک شو دلته کې بیا یو پلس په ولګوئ یو کی به ولګوئ ټیک شو دا به تاسو ویسئ پلس 12 ته پلس 12 ته تاسو دا ویسئ پلس 13 شو فرض که صحیح شو پلس 13 یا 12 هیڅ فرق نه کوي ټیک شو پلس 13 ته هم ویوړو هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ
دی کې له راشئ 3 نمبر له دې پوزیشن ته داسې راشئ دلته کې به یو پلس بل ولګوئ دا بیا تاسو ماینس 13 ته راوړئ دا پلس 13 دی نو اوس به ماینس 13 ته راوړئ دې ځای نه ماینس 13 ته بیا داسې راوړئ دا رنګ به راوړئ ټیک شو ماینس 14 شو بس ټیک شو صحیح شو هغې نه بس چې کوم دی بیا بیک راشئ چې بیک کله راځي تاسو اوس ویډیو پلی کوم زموږ د ویډیو څنګه راغلی ګورئ ښه تاسو اوس لیریکس پلی کوم دا وګورئ زموږ د لیریکس چې کوم تقریبا دا رنګ راځي ټیک شو ښه هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ دوه لیریکس موږ الریډي ولیکل ټیک شو زموږ کار اوس اسان شو ورته ګورئ ښه دلته په اولني لیریکس باندې به کلیک والی دلته به پلس ایکن باندې کلیک والی دلته کې دا آپشن دی کاپي لیر په دې باندې به کلیک والی دا تاسو سره کاپي شي ټیک شو بیا داسې کار وکړئ داسې رایټ سایډ ته به داسې راشئ بیا چې تاسو دریم لیریکس ته کوم ځای نه شروع کیږي په دې میوزیک کې ټیک شو هغه ځای ته به راشئ فرض کړئ دې ځای زموږ شروع کیږي دلته کې تاسو ته پلس ایکن ووایي او دلته کې پیسټ لیر ووایي دا تاسو سره دلته کې پیسټ شي ټیک شو پیسټ شو تاسو سره الریډي ټیک شو ډاري کې تیاره انیمیشن چې کوم ورکړی شوي او ته ټیک شو موږ ته پیسټ شو بیا به داسې کار وکړئ به لیریکس باندې به کلیک والی دلته کې به ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک والی دا لیکل به تاسو ریموو کړئ تاسو به خپل بیا دریم لیریکس ولیکئ زه به خپل دریم لیریکس لیکم تاسو یې هم ولیکئ ټیک شو مونږ چې کوم د خپل دریم لیریکس ولیکو هغې نه پر پیسر باندې ټیک نشان دی په دې نه بیا کلیک والی دریم لیریکس هم چې کوم څنګه ولیکلی شو صحیح شو دریم لیریکس هم دا رنګې راغلو صحیح شو بیا څلورم لیریکس چې تاسو کله لیکئ نو بیا به د خپل دویم لیریکس ته داسې راځي د دویم نمبر کوم لیریکس چې دی ټیک شو دې نه به کلیک والی دلته کې پلس ایکن باندې به کلیک والی دا به تاسو دلته کاپي کوئ کاپي لیر به ووایئ ټیک شو بیا داسې رایټ سایډ ته تاسو راشئ په دې کې په کوم ځای کې تاسو پیسټ کوئ کوم ځای کې تاسو لیریکس شروع کیږي په هغه ځای کې تاسو پیسټ کوئ فرض کړئ دې ځای کې شروع کیږي دې ځای ته رالم پلس ایکن مې ووالو پیسټ لیر ټیک شو په دې نه بیا کلیک والی ایډیټ ټیکسټ په کلیک کوئ دا هم تاسو ایډیټ کوئ خپل څلورم نمبر لیریکس به کې ولیکئ دا تاسو ریموو کوئ خپل څلورم لیریکس به تاسو ولیکئ ټیک شو مونږ چې کوم دی خپل څلورم لیریکس ولیکو بیا به بر سر باندې ټیک نشان دی دې نه به کلیک والی دا لیریکس چې کوم دی څنګه ولیکلی شو اوس ورته ګورئ زه دا ویډیو تاسو ته پلی کوم ګورئ ورته ښه دا وګورئ زموږ دا ویډیو چې کوم دی تقریبا دا رنګې راغله نو تاسو وګورئ زموږ سره هغه دریم لیریکس دی او دا چې کوم دی څلورم لیریکس دی ټیک شو نو په دې طریقه چې کوم دی تاسو ډوپلیکیټ اخلئ د خپل لیریکس چې کوم دی ډوپلیکیټ اخلئ او بیا کې ایډیټینګ کوئ ټوټل لیریکس تاسو په دې طریقه باندې ولیکئ صحیح شو هغې نه بس بیا داسې کار وکړئ که تاسو په دې کې ایموجي لګول غواړئ ها د اولني لیریکس ته به راشئ کلیک پکې والی دلته کې د پلس ایکن به کلیک کوئ دلته کې ډوپلیکیټ لیر په دې به کلیک والی دې تاسو سره ډوپلیکیټ راشي ټیک شو په ډوپلیکیټ باندې به کلیک والی دلته کې په ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک والی دا لیکل به تاسو ریموو کوئ مکمل ټیک شو به ختم کوئ او دلته کې ایموجي باندې به کلیک والی دا ایموجي دې به کلیک والی تاسو سره دا رنګ ایموجي راوړي صحیح ده دې ځای بیا تاسو خپل ایموجي راوالئ کوم ایموجي به تاسو لګول غواړئ به تاسو راوالئ فرض کړه زه رالم یو دا ایموجي رالم او بل دا یو رالم ښه دا دوه ایموجي موږ راواخسته خو زموږ د ایموجي چې کوم دی موږ سره اوریجنل نه راځي تاسو یې کار وایټ هم سره راځي تاسو وګورئ وایټ راځي که نه بیا به داسې کار وکړئ بره به سره تاسو ته کلر اپشن ښکاري دا یو اپشن دی په دې به کلیک والی دلته درمیان اپشن کلیک کوئ دا تاسو داسې مکمل لاندې ایډجسټ کوئ دا رنګې دا وګورئ زموږ د ایموجي چې کوم دی خپل حالات ته راغله ټیک شو دې چې په کوم ځای کې تاسو لګول غواړئ هلته کې به تاسو ولګوئ دا رنګ به تاسو ولګوئ که تاسو ول سایز لږ غټوئ یا کچوئ دې ځای کې تاسو سایز د دې برابرولی شئ داسې ټیک شو سایز مو دومره کو بیا دلته ټیک نشان دی به دې نه به کلیک والی ښه بیا داسې کار کوئ دویم لیریکس ته به داسې راواوړئ دې نه دلته کې کلیک والی پلس ایکن به کلیک کوئ ډوپلیکیټ لیر به کلیک کوئ په ډوپلیکیټ هم دلته کې کلیک والی دلته به ایډیټ ټیکسټ کلیک کوئ دا لیکل به تاسو مکمل ریموو کوئ په دې کې هم تاسو ایموجي ولګوئ د خپلې مرضۍ لیکل به داسې ریموو کوئ لاندې به ایموجي باندې کلیک والی دې ځای نه به تاسو ایموجي راوالئ کوم ایموجي تاسو راغسته غواړئ تاسو دې ځای نه والئ فرض کړئ دلته کې مدد به ولګول ټیک شو کلر چې کوم دی وایټ دی دا به دې ځای تاسو برابر کړئ دې نه به کلیک والی دا به درمیان باندې به کلیک والی دا تاسو داسې لاندې ایډجسټ کوئ تاسو دا کلر به اوریجنل حالات ته راشي ایموجي دا داسې ټیک شو سایز بوله کچوئ غټوئ دې ځای نه بولته سایز برابر کوئ څومره غټوئ څومره یې کچوئ برابر دی دا رنګ ټیک شو په کوم ځای کې چې لګوئ هلته کې برابر ولګوئ دې ځای کې ټیک شو بر دلته به سره باندې ټیک نشان دی په دې نه په کلیک والی
خانبي طریقه تاسو څومره لیریکس لیکلی د هغې ډوپلیکیټ والی او دغسې ایموجي به تاسو ایډ کړئ. زه پټاپټ کوم تاسو یې پکې مې ایډ کړئ. خامو چې کوم دی په خپل ټوټل لیریکس کې چې کوم دی موږ پټاپټ کوم دی ایموجي ولګول بره بیا په سر باندې ټیک نشان دی دې نه به کلیک والی. ښه تاسو زه ستا ویډیو پلی کوم چې زموږ دا ویډیو څنګه راغله. دا ولې سر ته راځم دا ویډیو تاسو ته پلی کوم ګورئ ورته. ښه دا وګورئ د ایموجي چې کوم دی بالکل لګېدلي هغه ټیکس سره چې کوم دی خپل انداز بالکل ټیکس په شان برابروي. تاسو وګورئ نو په دې طریقه تاسو خپل ټوټل لیریکس په ولیکئ بیا تاسو هغې ډوپلیکیټ یالی او تاسو پکې ایډیټینګ کوئ په دې طریقه باندې ښه په اسانه باندې چې کوم دی تاسو خپله ویډیو جوړولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي.